څه کم یوه اونۍ وروسته له هغه چې د اسرایل او ایران ترمنځ اوربند اعلان شو، اسرایلي رسنیو ادعا کړې چې دغه هیواد پوځ او حکومت یو ځل بیا له ایران سره د بلې احتمالي جګړې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پوځي صنعت فابریکې په چټکۍ سره د وسلو تولید زیاتوي او د راتلونکو کلونو لپاره د تولید پراخولو پلانونه روان دي. په ورته وخت کې د ایران جګپوړي سیاسي مشران او پوځي قومندانانو ویلي چې پر اوربند باور نه لري. د اسرایل اقتصادي ویبپاڼې کالکالیس د جون په 9 په یو راپور کې ولیکل چې د اسرایل دفاعي بنسټونو دا درک کړي چې باید له ایران سره بل پړاو جګړې ته چمتو واوسي. همداراز د اسرایلي ورځپاڼې ګلوبس له مخې د اسرایل هوایي ځواک بله جګړې وروسته له نوو الوتکو او پرمختللو وسلو سره د پرمختګ نوې مرحله پیل کړي. د والا نیوز ویبپاڼې د راپور له مخې پوځ باوري دی چې په راتلونکي هر احتمالي نښه کې باید د تیرو عملیاتو په څیر د ناڅاپي برید عنصر په پام کې وساتي. د اسرایلي رسنیو پوځي او امنیتي شنونکو بیا خبرداری ورکړی چې اسرایل باید له خپلو بریاوو چې دوی ځلاندې بللي مغرور نشي، ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت په سختو حالاتو کې خپل زغم او استقامت ښودلی دی. د اسرایل د پوځ راډیو او ټایمز آف اسرایل ویبپاڼې پوځي شنونکي امیر برشالوم د یکشنبې په ورځ لیکلي ایران لا هم یو جدي ګواښ دی او شک نشته چې د بیا پیاوړي کېدو هڅه به وکړي. له دې وړاندې اسرایلي ورځپاڼې ماریو د چنګاښ په 9 لیکلي وو چې د اسرایل امنیتي ادارې ارزونه کوي چې ایران ښایي ډېر ژر یوه پراخه جګړه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې سلګونه کسان په دې شک نیولي چې له اسرایلو سره استخباراتي همکاري کړې ده.